خوږو لیدونکو، نن درته د یوې ښځې په اړه جالب داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د شګوفې خواښې خسرو میړه به تل ویل چې دا ځل خو دې درته الله لور نه درکوي، که یې درکړه بیا داسې او هغسې به درسره وکړو. شګوفه به تل کړېده چې ولې دوی د الله سره ډغرې وهي او د الله تعالی سره زور سموي. لور او زوی خو د الله ورکړه ده، د بنده په لاس خو نه ده. خو دا چې د هغې 2 لوڼې شوې وې، دا ځل بیا امیدواره شوې وه. لا یې 9مه میاشت وه چې خواښې ډاکټر ته د میانې لپاره بوتله چې معلومه کړي شي نارینه ماشوم دی او که ښځینه. ډاکټر یې معاینه وکړه او معلومه شوه چې ماشوم نارینه دی. دوی یوازې په یو ډاکټر بسنه ونه کړه، بلکې څو نورو ډاکټرانو باندې هم ورته کتنې وکړې چې د ټولو پایله یو ډول وه. دوی ټول له خوښۍ په جامو کې نه ځایېدل. له همدې امله د هغې قدر هم په کورنۍ کې زیات شو او د ماشوم زیږېدنې لپاره یې ګڼ تدابیر ونیول شو. ټول ډیر زیات ورته خوشحاله و او د شګوفې به یې ډیر زیات قدر کوو او د ټولو فکر شګوفې ته وه. شګوفه ډیره خفه وه، ځکه هغه پوهېده چې دا ځل هم لور زیږوي. دا ځکه چې شګوفې ته ډاکټرانو ویلي وو چې ماشوم یې نجلۍ ده، خو د شګوفې په وینا ټولو ډاکټرانو د شګوفې خسرګنۍ ته دروغ ویلی وو. دا ځکه چې شګوفه ډارېده چې خسرګنۍ یې ماشوم ته او شګوفې ته په غوسه کې کوم ضرر ونه رسوي. کله چې د شګوفې لور نړۍ ته راغله او د شګوفې خسرګنۍ په دې خبره پوه شو، نو دا چې له لومړۍ څخه ورته ډیره خوشحاله و او ډیر ورته په تمه و، نو هماغه و چې خوشحالي یې په خفګان بدله نه شوه او په ډیرې خوشحالۍ یې د شګوفې لور په غېږ کې ونیوله او ټولو ورته ډیره مینه ورکړه. د شګوفې خاوند وویل: زه خپل رب څخه عفوه غواړم، ماته یې ډیر ستر نعمتونه راکړي، خو زه یې په قدر پوه نه شوم. کله چې مې لومړۍ لور نړۍ ته راغله، نو کاروبار کې مې برکت پیدا شو. کله چې مې 2مه لور پیدا شوه، الله تعالی راته یو ډیر ښکلی کور راکړ او اوس چې مې 3مه لور وزیږېده، نو ماته الله تعالی د موټر سره سره یوه ډیره ښکلې او باعزته وظیفه راکړه. زه مې د الله تعالی څخه ډیر شکر گزاره یم. ټول ډیر خوشحاله او آرامه وو. 4 کاله وروسته الله تعالی شګوفې ته 2 غبرګونې زامن ورکړه چې په یوه یې احمد او پر بل یې محمد کېښود او ټول ورسره د یو چت لاندې یو آرامه او خوشحاله زندگی تیروله. نو درنو لیدونکو، انسان په خپل خیر او شر باندې نه پوهیږي. کله کله انسان د ځان لپاره هر هغه څه خوښوي چې زیاتره وخت یې په ضرر تمامیږي او زیاتره وخت هر هغه څه د ځان لپاره بد ګڼي چې ډېری وخت یې پکې د ژوند خیر او ښېګڼې نغښتې وي. نو درنو لیدونکو، لور وي که زوی، دواړه د الله تعالی د سترو نعمتونو څخه دی. نو همیشه باید د الله تعالی په هر ورکړه شکر گزار اوسو.